زمارونو د دعا اهمیت د دین هم تاسو معلومولی شئ چې الله رب العالمین ډېر په خوږو الفاظو باندې موږ ته وایي، نبي ته وایي، صحابه کرامو تپوس کړی یا رسول الله زموږ الله لرې دی چې موږ ورته په تیز آواز کوو که نږدې دی چې په روت آواز کوو، نو الله آیت نازل کوو اذا سألک عبادي عني فإني قریب. که زما دا بندگان ستا نه زما په باره کې تپوس کوي ورته ویې وایه چې زه نږدې یم، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، زه قبلوم دعا د دعا کوونکي چې کله زما نه دعا غواړي. فلیستجیبوا لی، زما دی پوره خبره ومني، ولیؤمنوا بی، په ما دی یقین وساتي، لعلهم یرشدون، دې دپاره چې مقصد ته ورسیږي. لہذا مشکل که راځي ام الله راولي، کراهت راولي ام الله راولي، کمالداری غریبی راولي ام الله راولي. لہذا کم حوادث کم مشکلات کم تکالیف چې راولي نو هغه الله راولي، نو لہذا دوام دغه نه غواړئ چې لرې کېدنه. ځکه وقال ربکم ادعوني وي، ستاسو رب ایمان دعا غواړئ، استجب لکم، زه به در دعا قبلومه. بیا وروسته جمله کې لږ سخت الفاظ وایي ان الذین یستکبرون عن عبادتي، هغه خلک چې زما د بندګۍ نه مانه زما د عبادت نه زما د دعا نه تکبر کوي، لوی کوي، زما نه دعا نه غواړي، سیدخلون جهنم داخلین، زر دی شي جهنم ته به ذلیله داخل شي. ولی کم سړی چې هغه د الله نه سوال نه کوي، الله ته خپل حاجت نه پیش کوي، ځان مستغني ګڼي، نو دی متکبره دی. او کم سړی چې متکبر نو الله یې ذلیله کوي، ځکه وایي سیدخلون جهنم داخلین، ذلیله به جهنم ته داخلېږي. د دعا اهمیت تاسو ر دین هم معلومولی شئ چې الله رب العالمین خپل نبي ته دا کسانو سره د ناستې، دا کسانو سره د تعلق، دا کسانو سره د ټینګېدلو امر کړی دی کوم خلک چې د الله نه دعاګانې غواړي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اے نبی خپل ځان ټینګ که دغه کسانو سره چې هغوی خپل رب رابلي، دعاګانې غواړي، سبا و بېګا دعاګانې غواړي. يدعون ربهم بالغداة والعشي، سبا و بېګا دعاګانې غواړي. يريدون وجهه، د خپل الله دیدار غواړي. ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا. او ستا سترګې دې ګورې د دغه نه واړوړي د خلکو نه چې د دنیا ډول ډال غواړي. ګورې د دې خلکو نه خپلې سترګې وانړئ. کوم خلک چې دعاګانې د الله نه غواړي دې سره ځان ټینګ کړه، دې سره ناسته پاسته کوه. الله رب العالمین د مؤمنانو مبارک فرمایلی د مؤمنانو صفت چې الله کړی سی وی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. د مؤمنانو صفت کې الله وی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، د دې خپل ډړې د بسترو نه لرې پاتې کېږي، د شپې په ولاړ وي الله ته په تهجد باندې ولاړ وي. يدعون ربهم، او خپل رب ته دعاګانې غواړي، یره هم کوي او طمع هم کوي او انفاق د هغې سره هم کوي. نبی صلی الله علیه وسلم هم د دعا اهمیت بیان کړی موږ ته. مخکې مې حدیث بیان کړه الدعاء هو العباده، دعا بینه عبادت دی. د دعا اهمیت د دې نه معلومیږي چې الله رب العالمین دعا دومره خوښوي. حدیث صحیح کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام ابو داود امام ترمذی حدیث نقل کړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه یدعو. الله رب العالمین وی ډېر حیاناک ذات دی، ډېر کریم او شریف ذات دی. یستحی من عبده، د خپل بنده نه حیا کوي. اذا رفع یدیه الیه بدعوة، چې کله خپل بنده کله چې بنده خپل الله تعالی سوچت کی او دعا غواړي، ان يردهما صفرا ليس فيهما شيء، الله له حیا ورځي چې د الله زه تش واپس کم او په دې کې د څه شی نه، نو الله وایي ما له حیا راځي. دا دعا دومره د کمال نه ډک شی دی چې الله له حیا ورځي چې خپل بنده وایي ما ته لاس شت کی، نو ما له دا حیا راځي چې تش واپس کم. ولې په انسانانو کې وګورئ، تاسو انسانانو کې کم سړی شي کریم شریفي عزتمن اثر رسوخ والی سوالګر هغه راشي که نه، نو هغه هم حیا ورځي چې تشې واپس کي. زمونږ الله دا ډېر اوچت ذات دی،
عظیم ذات اخوار شاله ورکړه کوي او بیت راشي څوک غواړي الله خو بغیر د سوال نه ورکړه کوي خو چې کله دې بنده وغواړي بیا خو خامخا ورکوي ویمال حیا راځي چې تا تش واپس کم سبحان الله او پای کې بیا مونږ ډېره کوتاهي کوو په دې باب کې د دعا په دې باب کې یو روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء امام احمد امام ابن ماجه دا حدیث صحیح نقل کړی دی او مختلف سندونه لري حسن لغیره روایت لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء هیڅ شی د الله په نسبت عزتمن نه دی د دعا نه بل شي عزتمن نه دی دومره څومره چې دعا د الله په نسبت عزتمن ده یہ روایت حاکم کے رالی مصدرک کی افضل العبادت هو الدعاء بہترین عبادت اغدعا دا بہترین عبادت اغدعا دا زمانوں دا جہاد پا میدان کی ام صحابہ کرام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مجاہدین دعاگانے واڑی دعانے بغیر کار نکی خپل اللہ سب تعلق ساتھی بدر پا واقع کرا دی صحابہ کرام فرمائی سباله د بدر غزا شروع کی حکم راغلی چې سباله به د بدر جنگ وي مشرکین هم راغلي دي معرکه ګرمیږي سباله صحابه کرام قلیل تعداد دی کم تعداد دی د هغې 14 نه پاسه 300 کسان اسلحه نشته په حساب څو تورې دي یو څو نیزې دي نور تش لاس دي اس هم صرف یو اس دی د مقداد بن اسود رضی الله عنه سره اوښان هم په حساب باندې څو اوښان یې غریبانان تش لاس راغلي دي او یو د موکب راغی چې جنگ بکوي تاسو جهاد بوس کوي معرکه به تاسو لړوهي او مشرکین د جنگ په نیت راغلي دي اسلحه هم ورسره ډېره اوښان اسونه هر څه برپور دي صحابه کرام ډېر خفه مو چې یا رسول الله تا خو نه ویل چې موږ د جنگ دپاره راځو ما خو ځان سره سره وړي نه دي تش لاس په سم جنګ وکړو یو سړي سره په لاس کې توره ورسره ده او پلته تشي دا ډېر مشکل کار دی بهرحال د الله حکم دا وشي جنگ به کوئ تاسو قتال به کوئ صحابه کرامو سره نبي صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه اشیرو علی ما ته مشوره راکئ ابو بکر را پاسېد خبرې وکړې رضی الله عنه عمر بن الخطاب رضی الله عنه را پاسېد هم خبرې وکړې په دې کې مقداد بن الاسود را پاسېد یا رسول الله کېدای شي ته موږ مراد کې انصار چې تاسو مشوره راکئ چې جنګ کوو که نه کوو ویلا تاسو مراد کوم مقداد ابن الاسود ورته وایي یا رسول الله موږ څه بني اسرائیل خو نه یو چې تا ته مې ویل چې اذهب انت وربک فقاتل ان هاهنا قاعدون تاسو عرب جنګېږئ موږ دلته ناست یو بلکې موږ ویل چې تاسو عرب جنګېږئ موږ ستاسو سره جنګېږو موږ ستاسو سره جنګ کوو ستاسو سره ملګري په جنګ کې یا رسول الله که برق الغماد علاقې تمبوزي ډېر لرې علاقه هم دسه ځو که ته موږ سمندر ته وداخلې هم دسه داخلېږو ویل داسې جرأت خبرې وکړې نبي صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو دعا یې ورته وکړه سهار له معرکه شروع کېږي نبي صلی الله علیه وسلم موسه کوي صحابي وایي صحابه کرام وایي ټول د شپې پراته دي وده دي آرام کوي زه راپورته شوم ما وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ونې د لاندې ولاړ دی د ونې د لاندې ولاړ دی لمونځ کوي لاسونه یې پورته کړي الله ته هغه دعاګانې کې صحابه وده دي په دغه ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم د دعا نه کار اخیسته دعا یې کوله او بیا چې کله سار شو معرکه شروع کېدله او د هغې نه مخکې صحابه کرامو د نبي دپاره یو سفر هلته جوړ کړو چې دا د نبي صلی الله علیه وسلم دغه پناهګاه وي هلته به موږ ته د جنګ هدایت راکوي په هغه سفر کې ولاړو مشرکین کله مخامخ رال په صفونو کې 901,000 تعداد دی راغي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وایي د مشرکانو ته وکتل چې دا خو ډېر کسان دي فوراً یې قبلې ته مخ کړه فوراً یې قبلې ته مخ کړه او لاس یې اوچت کړه دعا یې شروع کړه ویل یا الله د دې ځمکې په دې سر باندې د دې ځمکې په دې مخ باندې ستا هیڅوک نوم نه علي ما سوا د یو جماعت نه یا الله که دا جماعت ته هلاک کړي دا کفار دي ته فتح میلاو شي مسلمانان شکست وخوري یا الله ستا بندګي به د ځمکې په سر باندې څوک چرته ونه کړي ویل یا الله دا خلک
لغړ بربند دا صحابه جامع ولا ورکا یا الله دې بیا بل خبيري ته پیزار ورکوي یا الله خپل مدد نازل کا او دومره ډیر دعا وکړه چې صادره د یو ګونه خته وغورځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه شاته ولاړل هغه ول د شان غاړه ورکړه بل حسبك یا رسول الله یا رسول الله بس دې دا دعا زموږ لپاره پوره ده دا دعا زموږ لپاره پوره ده اراو تبارتا خوشاله اصغر غسل و ورزش کاو ټوپري پکې ویل سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې دې جماعت ته شکست ملاو شي او دې بشاګانې وګرځي زمارون د جنگ په میدان کې هم نبی صلی الله علیه وسلم د الله سره تعلق ساتلی دی دعاګانې کړې دي بلکې یو روایت کې دومره راځي اگر چې بعضې علما پې سندي کلام هم کړی دی او ځینو ورته حسن روایت ویلی دی د دعا دومره طاقت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يرد القضاء الا الدعاء تقدیر نه رد کوي مگر دعا یې رد کوي ولا يزيد في العمر الا البر او د انسان په عمر کې چې برکت پیدا کړي د انسان عمر چې زیاتې کوي نو دا احسانات کول دي نیکي کول دي د مارو د دعا دومره کمال چې تقدیر هم په دې باندې رد کېږي چې الله یې وغواړي تقدیر معلق دعا دومره طاقت ته یې زمارو بیا خاص کر موږ په داسې ټیم کې وو په داسې وخت کې موږ اوسېږو په داسې زمانه کې موږ اوسېږو چې په دې کې زموږ سره د دعا نه علاوه بل شی نشته دی او دا یو روایت کې راغلی دی امام ابن ابي شيبه المصنف کې باسناد صحیح د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه روایت نقل کړی دی او امام حاکم مرفوعاً نقل کړی دی حذیفه بن الیمان رضی الله عنه فرمایي لیأتین علی الناس زمان په خلکو باندې به څه زمانه راشي لا ینجو فیه الا من دعا دعاء كدعاء الغریق داسې زمانه راتلونکې ده په خلکو باندې چې پای کې د فساد د فتنو د مشکلاتو نه به څوک نشي خلاصېدلی مګر هغه کس به خلاصېږي چې دعا غواړي داسې دعا لکه سړی چې دریاب ډوب کړي هلته دی چغې وایي الله ته دریاب چې سړی راوالي سیلاب چې سړی راوالي دی څومره چغې وایي دلته دغه شان چغې چې چا والي نو هغه به ترې بچي منگا واقع زمان راغلی زمارونو منگ اس نشو کولی که پارجه که پا مسلمان بانی گزار کی کنا منگ سرشو کولی هم دغی چغی بوهلو وسم نشتره ستاقتم نشتره که کشمیر کی التا مسلمانان ٹکڑی ٹکڑی کی یدیز نیزیز نشم کولی پابندی مرابانی دا که پا افغانستان کی مسلمانان التا دا کفار دا امریکنان دا لاسنا زری زری کی سرشو کولی په فلسطین کې که مسلمانان ټوکړې ټوکړې کېږي څه شو کولی جهاد باندې پابندي ده قتال باندې پابندي ده نو دغه به یو چې یا الله بس تر دې خلکو مدد وکړه دغه دعاګانې به غواړو او چې رشاوست یې خو کوي نه چا د مارونو دعا دومره عظیم شی دی موږ هم دغه سان زمانه کې اوسېږو چې موږ به داسې الله ته چغې وهو د مشکلاتو په وخت کې چې څنګه یو سړی دریاب کې ډوبېږي یو سیلاب راغستلی و الله ته په چغو چغو باندې ژاړي همدغه شان په چغو چغو باندې به الله ته ژاړو چې د دې مشکلاتو د دې مصیبتونو به ځان موږ خلاصو دغه اهمیت د دعاو چې مختصر انداز باندې ما تاسو بیان کړه انشاءالله آینده جمعه کې به بیا بل عنوان چې هغه د آداب الدعا شرایط الدعا چې د دعا لپاره څه آداب دي دعا لپاره څه شرایط دي انشاءالله تعالی آینده جمعه کې به هغه بیان کړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين